د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. سویډن کمیټه وایي 1000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي. سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې شاوخوا 1000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تعلیم او زده کړو د برخې مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو له بهیر سره مرستو ته ادامه ورکوي او تمه لري چې په راتلونکي تعلیمي کال کې 10,000 نور افغان ماشومانو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. سرچینه وایي په دې کې به 70% نجونې وي. سویډن کمیټه وایي دوی د همګړۍ شاوخوا 100,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده چې دوی ته کتابونه ورکوي، قرطاسي ورته برابروي او د غرض ښوونکو ته معاشونه ورکوي. سویډن کمیټې ټینګار کړی چې په راتلونکي کال کې به د پوهنې او تعلیم په برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. جاپان او هند له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی. جاپان او هند ټینګار کړی چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. د جاپان لومړي وزیر پومیو کیشیدا هند ته تللی او هلته یې له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتلی دي. په دې لیدنه کې د ګڼو نورو مواردو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. هندي او جاپاني لوري ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د دوی هڅې ادامه لري او هڅه کوي له دغه هیواد سره په دې سختو شرایطو کې خپلو بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکړي. او د وارداتي برېښنا زیانمن شوي مزي بیرته وصل شوي دي. برېښنا شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي تېره ورځ په ځینو سیمو کې طوفان زیانمن کړي وو چې د دواړو هیوادونو په همکارۍ بیرته تړل شوي او د برېښنا جریان عادي حالت ته راګرځېدلی دی. سرچینه وایي چې د همګړۍ د کابل او نورو ولایتونو برېښنا بیرته منظمه شوې ده. لیدونکو له ملتیا مو مننه.